د بغلان په مرکز کې د نښتې دوام د پیښې په ځای کې څلور پرله پسې چاودنې شوې دي. سرچینې د بغلان ولایت په مرکز په لخمري ښار کې د نښتې په ځای کې د پرله پسې چاودنو په اړه خبر ورکوي. دغه نښته نن شنبه د زمري پر لومړۍ نیټه په لخمري ښار کې د ولایت په ودانۍ او شاوخوا د کرنې په کوڅه کې پیل شوه او تر اوسه دوام لري. سرچینې وایي چې تر اوسه 15 طالبان وژل شوي او زیات شمېر ټاپیان د په لخمري ښار روغتون ته لیږدول شوي دي. خلک سیمې ته په نږدې وټونو کې له ګڼې ګوڼې خبر ورکوي او وایي چې طالبان چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. تر اوسه د تلفاتو د کره شمېرو په اړه معلومات نشته. طالبانو ویلي چې وسلوالو کسانو یو کور کلا بند کړی دی. د دغه نښتې په اړه نورې کیسې هم خپرې شوې دي. یو شمېر یې خپلمنځي نښتې او ځینې نور یې پر یو شکمن کور ډزې کول بولي. او د غزني په ګیرو کې د طالبانو پر امنیتي ناستې د ماین چاودنه وشوه. غزني کې یوه سیمه ییز سرچینه د دغه ولایت د ګیرو د ولسوالۍ په ودانۍ کې له یوې چاودنې خبر ورکوي. سرچینه 8 صبح ورځپاڼې ته وایي چې شنبه سهار د زمري پر لومړۍ نیټه د غزني د ګیرو ولسوالۍ له مرکز څخه د پرله پسې ډزو او چاودنو غږونه اورېدلي دي. د سرچینو په وینا داسې برېښي د طالبانو پر یوه ناسته چې په هغه کې د غزني ولایت د اندړو او ګیرو ولسوالانو او نورو چارواکو هم ګډون درلود د ماین چاودنه شوې ده. په همدې حال کې د آزادګانو جبهې شنبه د زمري پر لومړۍ نیټه د یوې خبرپاڼې په خپرولو ادعا وکړه چې د جبهې د کسانو په چریکي برید کې د غزني ولایت د اندړ او ګیرو ولسوالان وژل شوي دي. په خبرپاڼه کې همدارنګه ادعا شوې چې په دې برید کې د ګیرو ولسوالۍ امنیه قماندان له څو تنو ساتونکو سره وژل شوی دی. طالبانو د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.